السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نظیم تاسو ورو تاسو ملګری شهریار خان. تاسو ګورئ ټیکنیکل شهریار خان. ملګرو نن موږ د فیسبوک چې کوم پاسورډ دی زموږ د آی ډي د هغې چینج کولو طریقه باندې ان شاء الله موږ تاسو ته درښیو. نو راځئ ملګرو د خپل موبایل سکرین ته د ټول نه اول خو به تاسو فیسبوک کولو کوئ چې کوم تاسو اپډیټ کړی وي نو فیسبوک کلیک کړئ. فیسبوک نه پس به تاسو د 3 ډاټ ته لاړ شئ. د 3 ډاټ به دباو کوئ او د دې نه لاندې به راشئ نو سیټینګ اپشن به ووهئ دا سیټینګ اینډ پرایوسي. د سیټینګ اینډ پرایوسي نه پس به ملګرو تاسو سیټینګ کلیک کوئ او د هغې نه پس به تاسو لاندې راشئ سیکورټي اینډ لاګین دا به کلیک کوئ ملګرو. نو تاسو ته به یو پیج کولو شي. د دې نه پس به ملګرو تاسو لاندې راشئ نو هغې کې به تاسو وګورئ دا چینج پاسورډ. د چینج پاسورډ د کلیک کېدو نه پس به تاسو ته دا پیج کولو شي. دې کې لیکلي کرنټ پاسورډ، نیو پاسورډ او ریټایپ پاسورډ. کرنټ پاسورډ مطلب هغه ملګرو چې کوم تاسو زوړ پاسورډ دی نو زوړ پاسورډ به تاسو د ټول نه اول خو به تاسو زوړ پاسورډ ورکوئ چې هر یو پاسورډ مثلا د تاسو د پیډو دپاره ما دا یو پاسورډ ورکړو. د دې نه پس په ملګرو تاسو نیو پاسورډ ورکوئ. نیو پاسورډ مونږ ورکړو 8 انسي. د دې نه پس به مونږ دا نیو پاسورډ دوباره ورکړو. نو د هغې نه پس ملګرو تاسو به د سیو چینج چې کوم اپشن دی دا به کلیک کوئ. خو دا زه د سیو چینج کول نه غواړم ځکه چې دا ما صرف او صرف ستاسو د ښودنې دپاره دا ویډیو وکړه. نو دا ملګرو ډیره اسانه طریقه د خپل فیسبوک آی ډي چې کوم پاسورډ چینج کولی. نو ملګرو تاسو که چېرته دا ویډیو تاسو خوښ شوی نو مهرباني وکړئ دا ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ټیکنیکل شهریار خان. والسلام.